د اسلام آباد دا خلک د ګرانۍ خلاف راوتي دي. په 2021 کال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې داسې مظاهرې شوي چې خلک پکې پر حکومت د ګرانۍ نه کنټرولولو له وجې تنقید کوي. د خوراکي توکو، اوړو او غوړیو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي. همداراز د ګیس، بجلۍ، پټرولو او ډیزلو بیې هم پورته ختلي چې د خلکو غوسه یې راپارولې ده. عمران خان خو غټې خبرې کولې چې نوکریانې به ورکوم، دا به کوم او هغه به کوم. ویل یې چې غربت ختموم، غربت نه خو غریب به ختم کړي. په 2020 او 2021 کلونو کې د ځینو نورو هیوادونو په شان پاکستان هم د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره کارخانې او مارکیټونه د یوې مودې لپاره تړلي وو چې د چارواکو په وینا د اقتصاد په خرابۍ کې رول ولوباوه. د پاکستاني روپۍ ارزښت هم مخ پر زوړ روان دی. د ډالرو په وړاندې د روپۍ بې ارزښته کېدل هم خوراکي توکي ګران کړي دي. د پاکستان حکومت له نړیوال مالي صندوق یا IMF د اخیستي قرض د بیا ادا کولو د شرطونو مطابق باید د ځینو شیانو نرخونه زیات او ټکسونه ډیر کړي. خو حکومت د اقتصاد بهترولو لپاره له سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او چین هم پور کړی دی. د سټیټ بانک اف پاکستان تر مخه د سپتمبر تر میاشتې پورې پاکستان 55.5 ټرېلیینه روپۍ قرضدار و. ګراني د عام کس پر مسلې سربیره د سیاسي جلسونو د سر ټکی شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د مظاهرو په کولو سره د وزیراعظم عمران خان حکومت د ناسمو پالیسیو په جوړولو تورن کړی او د استعفا غوښتنه یې ترې کړې ده. د بنگلاديش معیشت په مخ روان ده، د ایران معیشت په مخ روان ده، د چین معیشت په مخ روان ده او زما معیشت په مخ. خو د تحریک انصاف حکومت د خراب اقتصاد پړه په تېرو حکومتونو اچوي. همداراز دوی وخت په وخت ویلي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونو د پیسو ارزښت کمیدو، د کم کورني تولید او لږو برآمداتو اقتصاد ته زیان اړولی او ګراني یې ډیره کړې ده. البته په مالي چارو کې د وزیراعظم سلاکار رزاق داود پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان برآمدات په نومبر میاشت کې په بېساري ډول ښه شوي دي. قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. وزیراعظم عمران خان ویلي چې د خلکو ستونزو کمولو لپاره یې د احساس په نامه پروګرام پیل کړی دی. هغه همداراز د نومبر په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو کمولو لپاره د مراعاتو اعلان وکړ. اور یہ پیکیج ہے 120 او دا پیکیج د 100 ارب روپۍ دی چې په مرسته به تاسو له دکانونو غوړي، اوړه او دال په 10% کم قیمت اخیستلای شئ. دا 10% حکومت ورکوي. دا مراعات د راتلونکو 6 میاشتو لپاره دي. څنګه چې زموږ ټکسونه زیاتې شي او که الله زموږ حالت ښه کړ نو دا موږ مخکې هم غځولی څو. تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. خو د پاکستان وزیراعظم عمران خان د مراعاتو د اعلانولو په تقریر کې دا هم وویل چې د حکومت د کوښښونو سربیره به هم د ملک د اقتصاد بحالېدل اوږده موده ونیسي.